جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې کار بسو چې یو کس با نبی علیہ السلام تراغه چې زه مسلمانېږم نو ما او تا ته یو کس راغی سبق او چې زه مسلمانېږم موږ اول د خپل مسلمانۍ پته نشته نو د بل د مسلمانانو به موږ سو نبی علیہ السلام به ورته طریقې کار خود غسل به وکړو او به لامبل او بیا براغه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل زه چې کوم الفاظ وایم هغه الفاظ ما پسې وایا کوم الفاظ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا الفاظ به چې په کله ویل نو عرب وو کنه بیا به ورته ویل دا وایا دا به په لازمن ویل دا الفاظ به په لازمن ویل چې د الله نه ما سیوا زد دی بوتانو عبادت نکوما دی بوتانو تز خدایان او الہ نوایما ځکه مسله دلته ورانیږي الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم قرآن دلتنا مفہوم مخالف چې وګورئ نو دا معنا معلومیږي چې بعض خلک داسې مشته چې هغه د ایمان دعوه کوي خو د ایمان د دعوې سره د توحید د دعوې سره هغه شرک هم پکې داخلي لکه ابو جهل وسویل ابو جهل به لبیک لا شریک لک لبیک تلبیه به ویله ځکه ابو جهل د ټاپ عربیو عربو کې وکنه نو ویل به لبیک لا شریک لک لبیک حاضر یم د لبیک معنا دارا حاضر یم الله لا شریک لک لبیک تا سره هیڅ شریک نشتا حاضر یم دا ابو جهل ویل تر دې ځې پورې خو بیا به ورسره الا شریکا هی لک ها سنا صدر سرا حصدار او شریک شتا نو حبل به حصدار او ګرځاو لات منات او ذا به حصدار او ګرځول سوق به د اولاد ذمہ دار او ګرځول سوق به د فتح او د غلبې ذمہ دار او ګرځول سوق به د مال او د دولت ذمہ دار او ګرځول سوق به د نور حالات او د سمول ذمہ دار او ګرځول نو الا شریکا هی لک معلومه شوا چې وګورم هغه په مذهب د دین کې دا غي د عقیدې په خبره کې دن یو خبره ور وستا نو د الله رب العزت د طرفنا د پیغمبر په زبان باندې هغه ته ابو جهل ویل شو څورته ویل شو ابو جهل د خپل نوم دا نه وګورئ د خپل نوم د ابو جهل خپل نوم ابو الحکم سنمیو ابو الحکم ابو الحکم معنا داوا چې د خيارانو پلار یعنی د دنیا د حالاتو په اعتبار باندې ډیرو خيارو ځکه چې د مکی غونت خلق مشری کولا او دا غي مشری چا کولې نشوا نو د ابو الحکم نومو د خيارانو پلار خو چې کله مسله د عقیدې کې د اسلام سره تصادم راوست اور پا عقیدی اعتبار باندې اسلام ته مکمل داخل نشو او د اسلام مکمل عقیده او نه منلا نو د ابو الحکم پزه ابو جهل شو جهل وینا پویتیاتا د خيارتيان اپوزیټ چې دی نو هغه نه پویتیا دا نو ابو جهل د نه پوی پلار ابو الحکم ورسو پیجنی نه ابو جهل ورته ویل شه وجه صدج د اسلام عقیده پای کې نقصان راوسته نو چې د اسلام په عقیده کې د نقصان راوسته نو د ابو الحکم نه ابو جهل تر واوړید معلومیږي دا چې د عقیده په اعتبار اسلام مکمل دی مکمل ګور اشرف علی تانوی رحمت الله علیه
دا یو کتاب دی بهشت زیور په پښتو کې ورته وایي د جنت کالی. عام کورونو کې هم لوستی شي او په مدارسو کې هم لوستی شي، اردو کې هم دی او پښتو کې هم دی. په هغې کې هغه یو باب لګولی دی، یو چپټر یې قایم کړی دی، هغه لګولی دی. په هغه باب کې هغه خبرې را نقل کړي دي چې کم په عوامو کې د عقیدې په اعتبار د ځان نه د نقلې شوي خبرې دي او د اسلام عقیده خرابه کړې ده. اسلام عقیده خرابه کړې ده. نو په دغه اعتبار باندې هغه بعضې خبرې بیان کړي دي چې ګوره عوامو کې دا دي خدا په اسلام کې دا عقیده نشته. یو دا چې وایي اسلام دومره د عقیدې په اعتبار چا سره کمپرومایز نه کوي، رعایت نه کوي. گناہ معاف کولو کې، عام گناہ معاف کولو کې رعایت الله کوي. قرآن مسئله ده کنه، لوی گناہ ده هغې کې به رعایت در سره الله وکړي که د الله خوښه شو. ځکه قرآن ویلی دي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. نشتا هیڅ قسم رعایت نشتا چې الله وبخي هغه سړی چې هغه د عقیدې په اعتبار د توحید عقیده کې شرک را دننه کړی دی، د اسلام عقیده کې د کفر عقیده دننه کړې ده، د ایمان په مسله کې هغه شرک ور دننه کړی دی. نو دې کس لا بخنه نشتا. یوه ویغفر ما دون ذلك، او دین علاوه چې نورې کمی خبرې دي الله یې بخي چاته چې وغواړي. ٹھیک شو خبره؟ اوس هغه وایي چې رعایت خو معمولي قدر هم نشته. ایو خبره ده داسې د انسان اودس ماتېدل دا په معمولي هم دي او په ډېر هم دي. نو اودس ماتېدل هم په معمولي او په ډېر باندې یو رنګې دي که نه. نو داسې د شرک عقیده که لږه ده او که ډېره ده خو الله یې نه مني. لا یغفر ان یشرک به. نو هغه لیکي چې دا حدیث نه دی الطیرة شرکن. ګوره دا اوس موږ څه بد نه ګڼو، زموږ په معاشره کې دا خبرې بدې نه شي ګڼلی، لیکن اسلام او دا ایمان د عقیدې په اعتبار شریعت نه مني. الطیرة شرکن، بدفالی نیول وی دا شرک دی. دا د اسلام او دا ایمان او د توحید د مسئلې نه خلاف دا. بدفالی څه ته وایي؟ سو کوئی په ما باندې سره کپڑا صحیح نه راځي، سو کوئی شنه کپڑا صحیح نه راځي، سو کوئی سپینه کپڑا صحیح نه راځي، سو کوئی توره کپڑا صحیح نه راځي. یره چې زه دا واچوم نو بس په ما سې چل کېږي. سو کوئی په ما فلانکۍ ورځ صحیح نه راځي. دا ګوره کتابي مسله کوم، د حدیثو په رڼا کې کوو. موږ هم ګوره بې دلیله او بې کتابه مسله خوند نه راکوي او نه دی الله د هغې د وینا توفیق راکوي. مسله دا شوه، بعضې خلک وایي دا رنگ چې زه استعمال کم بس په ما سې چل کېږي او دا بدفالي. دا ګوره زما او ستا په معاشره کې ډېرې خبرې داسې دي چې هغه د بدفالۍ دي. که سترګې ورپېده ګسه بس وایي غر کېږم، ګسه سترګه مې رپېږي معلومیږي غر کېږم. که چېرته چپلې یا پوټه پرېوته اوله منډه که ورپسې. زموږ سره یو ملګری په لاره بتلو، داسې منډه به کوه، هغلته به یو کپړه غونته وه، د هغه پته نه لګي په ذهن کې دا یو سوچ جوړ شوی، هغه رنګ به هغې پسې به ګرځېده، په هغې به خپه کېښوده هغه رنګ، هلته به خپه کېښوده، بیا به راغی بیا به روان شي، بیا به بل ځای کې هلته چې هغه رنګ وړي په هغې به بیا خپه کېښوده. نو دا الطیرة شرکن، ګوره دا مسله علامه اشرف علي تانوي رحمت الله علیه په خپل کتاب کې یو چپټر ورکړ چې دا ګوره په اسلامي عقیدو کې دا سراغ هم الله نه مني. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو سره ناستو، صحابه کرامو ته ویل زما د امتنا 70,000 خلق با داسې وي چې يدخلون الجنة بلا حساب ولا کتاب، چې بغیر حساب کتاب باغ جنت ته ځي.
صحابه کرامو په باره کې خو په مخ کې خبره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوشولا بیان ختم شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کارو کور ته لاړ صحابه خپل مینس کې زیر بحث دي چې یاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس چامو نه کو چې دا 70,000 چې بغیر حساب کتاب زی دی جنت ته دا به کوم خلک دا 70,000 د دې لپاره څه کوالیفیکیشن دی څه قابلیت دی څه حالت دی د دې چې دا اویا ضربه الله به حساب به کتاب خبره هوش ولا پیغمبر وکړله بیان وشو صحابه ته موقع ملاو نشولا چې دا غي تپوس حالانکه صحابه به تپوس کاو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابه کې دا یو صفت موجودو چې کومه داسې خبره به واوریدنه د جناب رسول الله نه به دا غي کنفرمیشن کاو دا غي تصدیق او ویریفیکیشن به کاو دا څه نه پرې خو دا لکه نبی علیہ السلام یو ځل منبر ته ختامین وی بیا بل پوړی باندې ختامین وی بیا بل چې راکوش نبی علیہ السلام نه صحابه ته پوښتنه یا رسول الله یو پوړی باندې ختامین دی وای بیا مين وای بیا مين وای دا څه مسله وا نو تاسو وکاو او دین زده کیږي په دې باندې چې ته تاسو کې مونږ خو یاورو صرف او که چا سکول او کنه کول تاسو مړه پرې دا ځان له کار ګوري چې تاسو کې نه دین په تاسو راغله انما شفاء العی السوال د جهالت علاج دا په تپوس کې دی چې صحیح تپوس کوا خبر بیا بل خوازی او خبر لازم خبر دا شو چې جناب رسول الله 70,000 بیان کړل باغی باندې بحث شه صحابه ول دا باغ کسانی چې داغي پلارم صحابي داغي نیکوم صحابي د خپلم صحابي درې پوښتنه کې مثال د صحابیت را روان دي بعد چاویل یره دا به فلان کې خلق داسي چې هغه به 70,000 کی تر دې پورې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس راووته چې واپس راووته وسکه بحث کوي بیا رسول الله تاسو خبر او کړو زمونږ بحث په دې باندې چې ردا سوق دي 70,000 نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته پلند الفاظ وای ټیم ختم دي په یو پکې داوا چې دا به هغه خلک چې ولا یتطیرون چا غیبت فالی د دې عقیده نه لري د بدفالی او عقیده نه لري مونږ چې سپې موغا پیچرته د بانګ په ټیم کې نو موږ مړی غواړي او کچرتا چرګي بانګ وک چرګ د مستای نه بانګ کې چې واز دی پزړه را واوړي نو هغه بانګونه شروع کی انو موږ دا سپیرا شو خیر دې دک سپیرا را راوړی څه مسله نشته موږ دا سپیرا مخ نو سپیرا شو مقصد می د خبره دارې چې په عقیدی په اعتبار اسلام کې هیڅ قسمه د دې رعایت نشته دی چې د ځان نه پکې یو خبره هغه وردن نه کچ هغه د عقیدو د اسلام خلاف الله رب العزت دې موږ او تاسو له د قرآن او د سنت مطابق عقیده نصیبه کی